حرف ته حرف ولې ویل کیږي؟ د حرف وجه تسمیه څه شی ده؟ حرف ته نحویان حرف د دې د وجې نه وایي چې حرف په لغت کې طرف ته ویل کیږي. حرف په لغت کې څه ته ویل کیږي؟ طرف ته ویل کیږي. او حرف نحوی هم دا په کلام کې یو طرف ته واقع وي، نو د دې د وجې نه حرف ته حرف ویل کیږي. د حرف په وجه تسمیه پوه شوي. حرف ته حرف ولې وایي؟ حرف ته حرف نحویان د دې د وجې نه وایي چې حرف په لغت کې طرف ته وایي، کنارې ته ویل کیږي. او حرف نحوی هم په کلام کې یو طرف ته واقع وي یا یو طرف ته واقع کیږي، نو د دې د وجې نه حرف ته حرف ویل کیږي. د دې حرف د وجې تسمیې نه یو وهم پیدا کیږي. وهم دا پیدا کیږي، اعتراض دا پیدا کیږي چې تا ویلې حرف ته حرف د دې د وجې نه ویل کیږي چې دا په کلام کې یو طرف ته څه وي؟ واقع وي. حرف ته حرف د دې د وجې نه وي چې دا په کلام کې یو طرف ته څه وي؟ واقع وي. دا خبره در سره نه منم چې حرف دا په کلام کې یو طرف ته واقع کیږي، بلکې دا په منځ کې واقع کیږي. څه کې واقع کیږي؟ لکه زید فی الدار، زیدن دلته په منځ کې واقع دی که نه دی؟ فی حرف دی او په منځ کې څه دی؟ واقع دی. دا خبره ستا صحیح نه ده چې حرف په څه کې واقع کیږي؟ طرف کې. نو د دې وهم دفع کوي، د دې اعتراض جواب علامه صاحب کوي، اذ لیس مقصودا بالذات. علامه صاحب فرمای د طرف هغه معنا نه ده کومه معنا چې تا د طرف نه اخستې ده. د طرف معنا دا نه ده چې دا به په کلام کې په الفاظو کې یو طرف ته څه وي؟ واقع وي، ذکر وي. د طرف دا معنا نه ده، بلکې د طرف معنا څه ده؟ چې دا به مقصود بالذات نه وي. دا به څه نه وي؟ مقصود بالذات به نه وي په کلام کې. یعنی دا به څه نه وي؟ نه به مسند وي او نه به مسند الیه. او حرف چې دی دا مقصود بذات نه دی، دا نه مسند واقع کیږي او نه څه واقع کیږي؟ مسند الیه. طرف نه مراد دا چې د دې مسند او مسند الیه په یو طرف کې وي، نه مسند واقع کیږي او نه څه واقع کیږي.